یعنی دا ځان جوړونه بدلون او پرمختګ دا داسې یو شی نه دی چې تا ته راشي دې پسې به ته هم لږ وخوځېږي لږ به ورځې ځان ته به رابولې کوشش به کوې هغه همدغه د کتابونو د لوستلو له لارې نه کېدلی شي. یاد صاحب تاسو خو ډېر زیات کتابونه ژباړلي دي او لوستلي هم دي یوازې داسې نه ده چې هغه کتابونه مو لوستلي کوم چې تاسې ژباړلي دي نور مو هم داسې کتابونه لوستلي وي. همدغه د پرمختګ او ځان جوړونې او بدلون په اړه باندې مشخص په نورو ژبو کې کتابونه شته چې مثلا هغه د نصاب برخه وي یا په پوهنتونونو کې تدریس شي. د سیمینارونو یادونه خو تاسې وکړه د مکتبونو او پوهنتونونو دیو لپاره هم داسې مشخص لیکل شوي دي په نوره نړۍ کې. زه په دې اړه باندې مشخص دغه نه لرم معلومات نه لرم. البته ما چې اورېدلي دي د ځینو خلکو نه هغه دا دی چې مثلا ما 2 کسه لیدلي خپله چې ما ته ویلي چې د اغېزناکو خلکو عادتونه زموږ د نصاب کتاب و بلکې اروپا کې زده کړې کړي. دا کس ما د یو جمعه مخکې ولیده ما ته خبره کوله بیا ما ورته چې ما ترجمه کړې وې هغې ما ته ویل چې د کتاب ولوله ویل دا زموږ د نصاب کتاب و بیا ما چې معلوم سره ترجمه کړې مې یو دا او یو د لوی فکر جادو م راته یو کس ویل چې دا زموږ د نصاب کتاب و بهر هغې په کوم ځای کې زده کړې کولې. یعنی بهر ما ته وویل چې هلته خوشبختي دا ده چې د دغې موضوع په ارزښت باندې خلک پوهېږي. یعنې په پوهنتونونو کې د دې د تر څنګه چې یا په مکتب کې چې ساینس ور زده کوي دا ور زده کوي چې ته باید خپل ژوند څنګه مدیریت کړې خپل ځان خپل افکار دا څنګه مدیریت کړې. دا اکثره هلته شته دی. بل هلته ډېر یو ښه کار دا کېږي چې مثلا په پوهنتونونو کې دا سیمینارونه جوړېږي. موږ خو په زموږ د پوهنتونونو بیخي وچ کلک دي یوازې هماغه درس ته ځه او درس نه راځه هېڅ داسې فرعي دغه نه لرو مسایل نه لرو چې مثلا په میاشت کې یوه د ځان جوړونې په اړه یو لیکچر وشي هغې ته محصلین راغونډ شي یا تیاتر وشي یا مثلا کنسرت وشي یا یو بله میله وشي موږ دا شی نه لرو داسې کار نورې لري. نو هلته دغې برخې کې ډېر زیات کار کېږي. او یو شی چې بل ډېر هلته مهم دی هغه دا دی چې دا د ځان جوړونې کورسونه دایریږي مثلا 6 میاشتې کورس یا سیمینارونه کوچینګ کلاسونه چې د شاګردان هلته ځي بیا هغه د اکثره وخت د دغې کتاب لیکوال هم د خپل کتاب تدریسوي ورته دا خلک ورځي کېږي فیس ورکوي په دې باندې. خو مهمه دا ده چې هغوی په دې باندې پوهېږي چې دا شی موږ ته ضروري دی او تر څو چې موږ کې دغه حس پیدا نه شي چې دا بدلون او ځان جوړول دا ضروري دی تر هغې پورې واقعا موږ په ارزښت باندې نه پوهېږو نو به په پوهنتون کې ځای ورکوو نو به په صنف کې ځای ورکوو نو به په خپله وخت ورکوو نو به پیسې مصرفوو. بالکل. او ځان جوړونه خو سیده د ژوند ډېر مهم اړخ دی که یو څوک غواړي چې له ژوند نه خوند واخلي ښه ژوند وکړي. یعنې زه داسې فکر کوم د یو چا ښه ژوند هله پیلېږي چې کله خپل ځان جوړ کړي یا خپل ځان ته ورپام شي یا په دغه ځان جوړونه باندې کار وکړي. په دې برخه کې ډاکټر صاحب بهیج یوه لړۍ شروع کړې وه ویډیوي لړۍ هم وه او لیکل به هم کله کله به ځان درناوی ما تا نه څو ځلې دې پوښتنه هم کړې وه د ځان جوړونې او ځان درناوي دې باره کې نو هغې یوه ډېره ښه لړۍ هم راپیل کړې وه. زه وایم که چېرته دغه د نصاب برخه شي دا شیان زموږ له ښوونځي نه تر پوهنځي پورې نو ګټه به ډېره زیاته وي. ځکه تاسو یو کتاب ژباړلی دی شتمن پلار نیستمن پلار هغه کې یوه ډېره جالبه خبره ده هغه وایي چې دغه د ژوند عملي بڼه چې ده هغه له ښوونځي او پوهنځي وروسته شروع کېږي. حتی داسې وایي چې زده کړه له ښوونځي او پوهنځي وروسته پیلېږي. دا تا چې کوم شی زده کړي دي دا په عملي ژوند کې چې ته کله بیا د دې نه ګټنه کوې هلته بیا تا ته پته لګېږي د دې. نو د ځان جوړونې او د ځان درناوي په برخه کې د بدلون او پرمختګ په برخه کې په کار نه ده چې زموږ په نصاب کې یو چینج راوړل شي چې له مکتب نه ماشومان دغه شي ته متوجه کړل شي او ان تر پوهنتونه پورې بیا دا خو سپین ږیري لویه دغه مثلا موږ وایو چې دا د نصاب ته داخل شي واقعا لوی کار دی که وشي ډېر زموږ د ملت او زموږ د خلکو لپاره ډېر اساسي ګام دی خو دا ډېر لوی ډېر زیات وخت غواړي. زه فکر کوم هغې برخه باندې د کار وشي موږ د هغې غوښتنه وکړو صحیح ده خو د هغې تر څنګ تر څو به موږ مثلا دې ته ناست یو چې حکومت دا نصاب ته داخل کړي چې به زموږ بچي دا ولولي یا دا د پوهنتون نصاب شي چې به زه مجبور یم د څو نمرو لپاره دا ولولم. هغې په ځای په دې فکر پکار دی چې مثلا که موږ یو کتاب واخلو او خپل کور ته یوسو او خپله یې وولولو او خپلو کورنۍ ته تشریح کوو نو په یو کتاب به زموږ د ټولو ژوند بدل کړی که نه. نو زه فکر کوم چې په دې باندې ډېر زه خو خپله وایم
چې ډېره تکیه په ځان پکار ده، ډېره تکیه په دې پکار ده چې زه ځان څنګه ورسوم، او کله چې او خوند هم دا کوي چې ته خپله دا کوشش وکړې چې ځان ورسوې، نه کله چې اجباري شي بیا خو دغه نه کوي، هغسې کېدل دا واقعا یعنې زه په دې نظر یم که دا پوهنتونونه دا د نصاب برخه نه کوي، حداقل د محصلینو ته دې ووایي چې دغه کتابونه ولولئ. د محصلینو ته دې مثلا په میاشت کې یو لیکچر برابر کړي، یا دا خلک دې راوغواړي چې دوی ته خبرې وکړي، پام هم شي پام یې شي دغې برخې ته، کورنۍ وظیفې دې ورکړي، دا استادان دې مثلا ورته کتابونه وښایي چې دغه کتاب ولولئ، کتاب لوست سیلي دې جوړه کړي، حتی یو محصل چې دا کتاب لوستی هغه ته دا کورنۍ وظیفه ورکړي چې بل صنف ته راشه او په دې باندې وغږېږي. ښه ده چې زه خو د دې ډېر پلوي یم چې دا په سیستماتیک ډول باندې موږ ټول زموږ د تعلیمي نصاب برخه شي، زموږ د کورونو برخه شي، بلکې زموږ د مجلسونو برخه شي، په دې باندې وغږېږو. و تر ټولو ښه خبره دا وه چې مثلا تر هغو پورې چې دا د نصاب برخه کېږي یا نه کېږي، مثلا په کار د موږ او تاسو په خپله لاس په کار شو دغسې کتابونه کورنیو ته ورسوو، کورنیو ته چې ورسوو ټوله کورنۍ دې پرې پوه کړه په دې باندې. یا چې نوي کتابونه خو دې چاپ ته نه دي تیار چې ملګري هم ترېنه خبر شي. نوي کتابونه خو زه د دوه درې میاشتې نورو مسایلو باندې ډېر زیات مصروف یم، خپل شخصي کارونه مې لږ ځنډولي دي. بیا هم یو کتاب اوس انسان د معنا په لټون دا چاپ ته تیار دی، افسوس به یې چاپ کوي، هغوی ته منتظر یم چې کله چاپ کېږي. یو دا که نړۍ بدلوي دا تېره دا اوس چاپ شوی دا چاپ شو، یو تا سره پروت دی چې هغه ښه چاپ کړي، هغه هم چاپ شي، زه تا ته ویم چې لکي پرېږده، هغه انشاءالله ډېر زر چاپ شي. نو دا دغه یي دا کتابونه پوهنې برخه ده، کتابونه خو داسې چې دا د دنیا د مادي دغه چې دي وسایل چې دي دا په یو سیستم باندې روان دي، کله د دې وخت چې زر چاپ شي، کله وزرېږي، کله خو زه یم چې دا کم دوستان چې زموږ له تاسو ګوري هغوی ته موږ ډېر زیات کتابونه ترجمه کړي، چاپ کړي، د هغې نه را شروع کړي تر څو چې دلته راځي دا به ورته چاپ شي. دوی به له مطالعې سره هم تر هغو پورې بلد شوي وي. یا جي ډېره زیاته مننه، خوشحاله شوم چې تاسو راغلی او ملګرو ته مو بیا خپلې خبرې ورسولې. ډېر ملګري ستاسو د خبرو تږي ول، ما ته یې میسیجونه هم کړي ول او هملته هم کمنټونه کړي وو چې یاد صاحب سره به بیا غږېږو. نو انشاءالله تعالی ما ته به بیا هم په بېلابېلو برخو باندې غږېږو او ملګري به اپډیټ ساتو، او ملګرو ته کوم کمنټ یا یو شی وي دوی چې غواړي یاد صاحب نه پوښتنه وکړي یا یو شی ورته وړاندیز کړي، همالته یې په کمنټ کې موږ ته پرېښودلی شي. یاد صاحب بیا زه هم خبره وم او دی خپله هم ګوري. زه به بله غوښتنه نه کوم، هغه دا ده چې دا زموږ مسؤلیت دا و چې ما او تا دلته کېناستو دا خبرې وکړلې او دغه کوم دوستانو چې ګوري دوی ته ورسېدي، د دوی مسؤلیت دا ده چې دا خبرې نورو ته ورسوي. بلکل دا ښه خبره. نو ښه خبره دا ده چې دغه ویډیو شیر کړي، خلکو سره یې شریکه کړي، دوی نه چې څه زده کړي دي دا خبرې نورو ته وکړي. ځکه دا روبین شرما خبره کوي زما ډېره زیاته خوښه ده. روبین شرما وایي چې زما کامیابي دا ده چې ته کامیاب شي، او زما د ژوند هدف ما دا ټاکلی دی چې ته خپل هدف ته ورسېږي، او چې ته ورسېږې مطلب زه کامیاب شوم. او په ژوند کې باید هر څوک داسې یو هدف ولري. د ده په هغه کتاب چې تاسو ژباړلی هغه کې هم دا خبره شته چې تا څومره اغېز کړی دی په دې خپل ژوند کې، یا د خلکو ته څومره ګټه رسېدلې ده. نو د یو چا ګټه دا کېدلی شي چې یو بل سړی د ده د خبرو له لارې کامیاب شي او هدف یې هم همدا وي. نو زه هم دا یم چې دا زموږ هدف دا دی چې دغه ملګري چې زموږ ویډیو ګوري دوی کامیاب شي، او د دوی ملګرو هدف دی دا چې نور خلکو ته دا ویډیو ورسوي چې هغه هم کامیاب شي. انشاءالله ډېر یو ځای ته رسېږي. ډېره مننه ژوندی اوسئ ملګرو، زه ته ډېره مننه. بس موږ ته که کوم کمنټ او وړاندیز و ما خو وختي مې یادونه وکړله، همدلته یې له ویډیو لاندې راته پرېښودلی شئ. موږ به بیا هم خبرې کولی یاجي سره، او نور ملګري به هم هڅه وشي په دغه برخه کې کار وکړي. چینل هم سبسکرایب کړئ او هغه د زنګ بټن هم ډېره مننه یاجي.